السلام علیکم زیم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه د ټولو اول سر خبرونه په تیرو 40 غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې 38 کسان نور وژلي دي. دغه رنګې د سرکاري اعدادو شمار مطابق په تیرو 40 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس د 1000 نه زیات نوي مریضان ریکارډ شوي دي. په حاملو زنانو کې د فایزر کمپنۍ د کرونا وایرس د ویکسینو ازمایشي عمل شروع کړی شوی دی. په اسرائیلو کې یو هوټل د کرونا وایرس د ویکسینو د ټیکو د لګولو د سهولت پیشکش کړی دی. نن په ان 120 تر پارکر ون کې ضمني انتخابات وشو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د مردان ریجن د ترقیاتي منصوبو د جایزې اجلاس صدارت وکړ. وفاقي وزیر خزانه عبدالحفیظ شیخ ویلي دي چې وزیر اعظم عمران خان د ډېرې مجبورۍ نه IMF ته تللی دی. د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلي دي چې د ترقۍ دپاره به خلک په ځان باندې لږه غوندې سخته ضرور تیروي. پی ټی آی د سینټ د انتخاباتو په سلسله کې د MQM او GDA سره د رابطو سلسله تیزه کړې ده. د مسلم لیگ نون مرکزی نائب صدر مریم نواز ویلي دي چې د ضمني انتخاباتو نتایجو د حکومت اصلیت ښکاره کړ. په لاهور کې د یو سوداګر د کور نه ډاکوانو 1 کروڑ روپۍ نغدې او کالي پتري وړي دي. پاتا ترک توربیله کې د پاکستان او ترکی د پوجونو شریک مشقونه سرته ورسېده. وکټ کیپر بیټسمین محمد رضوان ناڅاپه د ملتان سلطان کپتان جوړېدو حیران کړی دی. د شپږم PSL اولنی میچ کراچۍ کنگز ګټلی دی. په شپږم PSL کې د پېښور زلمي د احتجاج دمکۍ رنګ راوړه. د شپږم PSL په دویمه ورځ باندې د لاهور قلندر پېښور زلمي ملتان سلطان او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ میچونه وشو. د PSL د دویمې ورځې اولنی میچ لاهور قلندر وګټه. نن د ملک د نورو حصو په شانتې په خیبر پختونخوا کې په اسمان باندې ګوري وریځې اوړېدې را اوړېدې خو ولې موسم خشک پاتې شو. او اوس د دې خبرونو تفصیل. په تیرو 40 غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې 38 کسان نور وژلي دي. دغه رنګې په تیرو 40 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 1410 نوي مریضان ریکارډ شوي دي. په تیرو 40 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 140,500 ټسټونه شوي دي.
دغه رنګې په ملک کې تر اوسه پورې د کرونا وایرس د ټولو شوو ټسټونو شمیره 14,242,242 ته رسېدلې ده. دغه رنګې په ملک کې د کرونا وایرس د ټولو مصدقه مریضانو شمیره 15,01,153 ته رسېدلې ده. بل اړخ ته د امریکې د دواسازي کمپنۍ فایزر او د جرمني د دواسازي کمپنۍ بایوټیک د کرونا وایرس د ویکسینو په حاملو زنانو باندې تجرباتي عمل شروع کړی شوی دی. په اسرائیلو کې یو هوټل د کرونا وایرس د ویکسینو د ټیکو د لګولو د سهولت پیشکش کړی دی. په دې هوټل کې که یو اړخ ته ګاګ ته د کرونا وایرس ویکسین لګولی کېږي نو بل خوا دې ته کولډ ډرنکس هم ورکولی کېږي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د مردان ریجن د ترقیاتي منصوبو د جایزې اجلاس صدارت کړی دی. په اجلاس کې وزیر اعلی په مردان کې د غیر قانوني هاوسنګ سوسایټو خلاف د اپریشن کولو حکم کړی دی. د خزانې وفاقي وزیر عبدالحفیظ شیخ ویلي دي چې د ملک د مالی بحران له کبله وزیر اعظم عمران خان IMF ته په تلو مجبور شوی دی. بل اړخ ته د قومي اسمبلۍ سپیکر اسد قیصر ویلي دي چې د ترقۍ دپاره خلکو ته لږ غوندې تکلیف برداشت کول پکار دي. د زیاته کړې ده چې حکومت ته د خلکو د تکلیف او مشکلاتو احساس دی، خو ولې بل طرف ته ترقي د مشکلاتو د برداشت کولو نه بغیر ناممکنه ده. PTI د سېنټ د انتخاباتو دپاره د MQM او GDA سره د ملاقاتونو سلسله تیزه کړې ده. په دې لړ کې یو ځل بیا نن په کراچۍ کې د PTI مشرانو د MQM او GDA د مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي. د مسلم لیگ نون مرکزی نائب صدر مریم نواز ویلي دي چې د ضمني انتخاباتو د نتایجو نه د حکومت د حیثیت پته لګېدلې ده. دې زیاته کړه چې حکومت ته به د خپل حیثیت احساس شوی. مسلم لیگ نون په ضمني انتخاباتو کې په خپلو اوټونو باندې د ډاکې اچولو ټول کوششونه ناکام کړي دي. د لاهور په هالي سټریټ کې ډاکوانو یو سوداګر او د اهل خانه په کور کې یرغمال کړ او د کور نه 1 کروڑ روپۍ نغدي او کالی پتری ویوړه. په اتاتورک توربېله کې د پاکستان او د ترکیې د پوجونو شریک مشقونه سرته ورسېده. په دې مشقونو کې د دوانو دوست ملکونو چاقو چوبند پوجي دستو حصہ اخیستې ده. راځئ چې وګورو د لوبو خبرونه. ناڅاپه د ملتان سلطان د کپتان جوړېدو محمد رضوان حیران کړی دی. د په دې لړ کې ویلي دي چې دې فیصلې زه حیران کړی ضرور یم، خو دا ما دپاره ګرانه ځکه نه ده چې ما سره د قیادت تجربه ده. د شپږم پیسل په افتتاحي میچ کې کراچۍ کنګ کویټي ګلیډیټر ته په 2 وکټو باندې ماتې ورکړې ده. کویټي ګلیډیټر اول بیټینګ وکړ، کراچۍ کنګ ته د 120 رنزونو هدف ورکړ. کم چې کراچۍ کنګ په 14 اوور کې په 5 بال باندې د 3 کلاړیانو په نقصان باندې پوره کړ. او دغه رنګې کراچۍ کنګ دا اولنی میچ په خپل نوم کړ. دا پیښور زلمی د احتجاج دمکی ځای ونیوه. پیښور زلمی په PCB باندې په PCL کې وهاب ریاض او ډیرن سمی ځای کړه. دا دواړه لوبغاړي په فوري توګه باندې د 3 ورځو دپاره آیسولیټ کړی شوي دي. د شپږم پیسل په 2مه ورځ باندې د لاهور قلندر، پیښور زلمی، ملتان سلطان او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ میچونه وشو. اولنی میچ د لاهور قلندر او پیښور زلمی ترمنځ وشو، کوم چې لاهور قلندر وګټه. پیښور زلمی اول بیټینګ وکړ، 140 رنزونه یې جوړ کړه. کوم چې لاهور قلندر په 19 اوور کې د 6 لوبغاړو په تاوان باندې پوره کړه. او دغه رنګې د پیسل د 2مې ورځې دا اولنی میچ لاهور قلندر وګټه. بل اړخ ته د پیسل د 2مې ورځې 2م میچ د ملتان سلطان او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ جاری دی. او
اوس ګورو د موسم حال. نن ټوله ورځ د ملک د نورو حصو په شانتې په خیبر پښتونخوا کې په اسمان باندې ګوري وریځې خورې وې، خو ولې نن یو ځل بیا موسم خشک پاتې شو. په تېرو 24 غنټو کې په اسمان باندې د ګورو وریځو د موجودګۍ پیشنګویي شوې ده. په تېرو 24 غنټو کې په ملک کې د باران د کېدو قوي امکان کم دی. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او اباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ، د ټلۍ په بټن ګوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ.